غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې ګرانو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې یو ځل بیا د دغه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. راځو او د کتاب په دویمه برخه پیل کوو. په کتاب کې وړاندې لیکي چې سافټویرونه مو بیا پروګرام کړئ. داسې ویروسونه شته چې ستاسې کمپیوټر ککړوي. آیا دا اجازه ورکوي چې د خلکو منفي خبرې ستاسې په ژوند او چارو کې وروسته پاتې کړي؟ موږ نشو کولی چې د خلکو د منفي خبرو مخه ونیسو، خو کولی شو د هغوی په خبرو کې مثبت او منفي سره بیلې کړو، مثبت یې ومنو او منفي حذف کړو. خدای پاک جل جلاله ټولو انسانانو ته د حذف یو بټنه ورکړې ده. یو ورځ مې له داسې یو کس سره خبرې کولې چې له یو منفي نظر لرونکي پلار سره ستر شوی و. د ده په خبره پلار یې هڅه کوله چې تل یې ورټي او منفي خبرې ورته وکړي. د بیلګې په توګه پلار به یې ورته ویل له تا څخه هیڅ هم نه جوړیږي. دغه کس د خپل عمر په 20 کلنۍ او 30 کلنۍ کې په خورا بد وضعیت کې و. هغه له کالج تحصیلي اسناد هم ترلاسه کړي وو، خو لا هم په دې نه و بریالی شوی چې د ځان لپاره ښه دنده پیدا کړي. ویل یې د پلار خبرې مې تل په غوږونو کې انګازې کوي. ته هیڅکله نشې بریالی کېدی، ته یې وړتیا نه لرې. ان دا چې کله یې پلار د مرګ پر بستر پروت و، ویل یې پوهېږې ورور به د هیڅ ځای ته ونه رسېږي. دغه راسته هم همداسې یاست. دا وروستۍ خبرې وې چې د له خپل پلار څخه اورېدلې وې. دې کس کلونه له همدې منفي فکرونو سره ژوند کړی و. همدې منفي فکرونو ورباندې لکه د ځمکې لنګر اچولی و. هغه د ځان لپاره ښه دنده نشوی پیدا کولی. که به په کومه ورځپاڼه کې د هغه د مسلک اړوند دنده هم اعلان شوې وه، ده به ځکه ورته وړاندیز نه کاوه چې فکر یې کاوه دی وړتیا نه لري. ویرې به واخیست. د دې هر څه اصلي لامل یې د خپل ګران پلار هغه منفي خبرې وې چې ده ته به یې وخت پر وخت کولې. دې کس یو ورځ د ذهنیت جوړونې په اړه زما دا خبرې واورېدې چې څه ډول منفي فکرونه زموږ پر ژوند بد اغېز کولی شي. نوموړی پوه شو چې د پلار منفي خبرو یې د هغه په ذهن کې سنګر نیولی دی. هغه د حذف د بټنې کې کاغل پیل کړل او د خپل ذهن سافټویر یې د دویم ځل لپاره پروګرام کړ. کله چې واورېدل چې ته د هیڅ کار د ترسره کولو وړتیا نه لرې، د حذف بټنې کې کاغله او ویل زه قدرت لرم، وړتیا لرم. کله چې واورېدل ته هیڅ ځای ته نشې رسېدی، د حذف بټنې کې کاغله او ویل زه خپل راتلونکي په خپل لاس ټاکم، زه به ورته رسېږم، ځکه چې د ترسره کولو لپاره یې خدای پاک جل جلاله پیدا کړی یم. هغه نن یو بریالی سړی دی، ښکلی او بریالی کورنۍ لري. له کله چې د حذف تڼۍ د کیکاګلو چل زده کړی، ژوند یې په ټوله معنا بدل شوی دی. کیدای شي تاسې هم د هغه په څېر وئ او د پلار مینه مو نوې تجربه کړې. له نیکه مرغه باید ووایم چې تاسې له ځان سره د خدای پاک جل جلاله مینه لرئ. مهربانه خدای پاک جل جلاله تاسو ته وایي تاسې زما شاهکار یاست، تاسې بېساري یاست. ستاسو په وجود کې له جلال څخه ډک زړي کرل شوي دي. تاسو پیاوړي، قدرت لرونکي، ښایسته او د وړتیا لرونکي یاست. دا هغه څه دي چې بیا بیا باید ستاسو په ذهن کې تکرار شي. مهمه نه ده چې دغه منفي خبرې څوک تاسې ته کوي، مور، پلار، لارښود، ملګری، ګاونډی. کله چې پوه شئ خبرې مو منفي دي، ژر تر ژره د حذف بټن کې کاږئ، له منځه یې یوسئ او د ذهن سافټویر مو له سره پروګرام کړئ. تاسې هیڅ عیب نه لرئ، تاسې معیوب نه یاست. انسان په ډېر دقت او پوره پاملرنې جوړ شوی دی. کیدای شي ډېر کله مو خلک په اړه غیر عادلانه قضاوت وکړي. ډېر کله خلک ستاسو په اړه داسې خبرې او قضاوت کوي چې پر هغوی پورې هیڅ اړه نه لري. کیدای شي د هغوی خبرې زړه ته واچوئ، پر کړنو مو منفي اغېز وکړي، پر ځان باور مو کم شي او تاسې له ځان پېژندنې لرې کړي. خو دا هر څه هغه وخت پیښیدای شي چې تاسې د هغوی خبرې بیا بیا په خپل ذهن کې تکرار کړئ. تاسې د لوی خدای مخلوق یاست. په تاسو کې د خدای جل جلاله روح چلیږي. تاسې د ځمکې پر سر د خدای پاک خلیفه یاست. کیدای شي خلک ستاسې د سپکاوي هڅه وکړي.
یا داسې هیڅ تر کړي چې له ځانه مو زړه در تور کړي، خو په اصل کې د هغوی دغه کړنې ستاسې په وجود کې کوم بدلون نشي راوستی. تاسو اوس هم خپل خدای جل جلاله ته ګران یاست. تاسو اوس هم د خدای پاک جل جلاله تر ټولو ارزښتناک مخلوق یاست. خدای پاک جل جلاله اوس هم ستاسو لپاره یو روښانه راتلونکې ستاسو پر خلاف ایښې ده. که د حزب تڼۍ کې کاږئ او ټول منفي فکرونه مو له ذهنه لرې کړئ، کولی شئ ستونزې مو هم په خپله ګټه تمامې کړئ. هغه جګړه چې ستاسې په ذهن کې اور بلوي. یوه داسې مېرمن پیژنم کلونه کیږي چې د خپل ځان د ارزښت پیژندلو په اړه له ستونزو سره مخ وه. لویه شوه خو هیڅ کله یې دا درک نه کړه چې هغه څومره ښه ده. د خپل ژوند د ماشومتوب نوې ځوانۍ او ځوانۍ کې به یې کله د دې هڅه وکړه چې یو ګام مخته لاړه شي، ذهن ته به یې دا جملې راتلې: ته یوه تېروتنه یې، بې ارزښته یې او هیڅوک دې نه غواړي. هغې دا جملې خپل زړه او ذهن ته اچولې وې، داسې چې ان د هغې پر شخصیت، کړو وړو او ان پر ګډ ژوند یې منفي اغېز کړی و. یوه ورځ په دې پوه شوه چې خلک زموږ ارزښت نشي ټاکلی، بلکې خدای پاک جل جلاله مخکې له مخکې د انسان ارزښت ټاکلی دی. هغې به ویل داسې یو څه پېښ شول لکه کټ مټ مې چې په ذهن کې بم چاودلی وي. هغې پرېکړه وکړه چې د حذف تڼۍ کې کاږل زده کړي. همداسې یې وکړل. کله به یې چې منفي فکرونه ذهن ته راغلل، ورته ویل به یې ته ارزښت او راتلونکی نه لرې. د دې پر ځای چې دغه چارې خپل ذهن ته وسپاري او خفه شي، خپل سافټویر یې بیا ځلې پروګرام کړ. زه یوه تېروتنه نه یم، یوه پېښه نه یم، د خدای پاک جل جلاله مخلوق یم او مخکې له دې چې نړۍ پیدا کړي پرېکړه یې کړې وه چې زه باید په دې ځای کې وم. د خدای پاک جل جلاله له لوري تایید شوی او منل شوی انسان یم. ارزښت لرم. خدای پاک جل جلاله زما په بدن کې خپل روح ځغلولی دی. نن چې د دې ښځې د فکر بڼې بدلون کړی، یو ارام او ډاډمن ژوند لري. دې ته باید ځیر شئ چې په ذهن کې مو هیڅ داسې سنګر نه وي چې ستاسې د پرمختګ مخه ونیسي او وروسته پاتې شئ. ما زده کړي هره ګړۍ باید مخ پر وړاندې لاړ شم، خو له ایمان سره. خلک تل هڅه کوي زما د ذهن سافټویر ته زیان ورسوي. هغوی کیدای شي له دې کار څخه کومه خاصه موخه ونه لري، خو تاسو ته وایي چې کوم کار نشئ ترسره کولی او ولې به مو دغه پرېکړه بې پایلې وي. زما د ماما یوه زوی هم هڅه وکړه، خو ماتې یې وخوړه. نیا مې د همدې خفګان له کبله مړه شوه. منفي خبرې ډېرې اورېدل کېږي، خو پر یو شي باور ولرئ چې خدای پاک جل جلاله له انسان سره خپلې کړې وعدې هرومرو پوره کوي، خو په دې شرط چې انسان ځان ستونزو ته تسلیم نه کړي. خدای پاک جل جلاله تاسو ته وعده درکړې ده چې هیڅ کله مو د خلکو منفي خبرې له موخې راونه ګرځوي. همدا لامل دی چې موږ خپلې ټولې خبرې په دې جملې پیلوو: زه هغه څوک نه یم چې زما ښوونکی زما په اړه وایي، هغه څوک نه یم چې د ژوند پخواني ملګري به مې زما په اړه ویل، هغه څوک نه یم چې پرماني وکه کوونکی وایي، هغه څوک یم چې خدای پاک جل جلاله زما په اړه ویلي. کولی شم ټول هغه کارونه وکړم چې خدای پاک جل جلاله ویلي انسان یې ترسره کولی شي. دا په دې معنا ده چې انسان د بریا لپاره پیدا شوی او کولی شي په مخکې پراته خنډونه یې له منځه یوسي، نه د دې لپاره چې ماتې وخوري. زه باید تل له هغو کسانو سره مخ شم چې مثبت فکر لري. زه به خپله راتلونکې په ښه او سم ډول تجربه کوم. کله چې په دې ډول فکر وکړئ، له هیڅ خنډ سره نه مخ کیږئ. په ذهن کې مو اصلي جګړه پیلېږي. که تاسو په خپلو فکرونو کې ماتې وخورئ نو بایلونکي یاست. که غواړئ ښه ژوند وکړئ نو باید د ویروسونو له شره ځان خلاص کړئ. که په دې بریالي شئ چې د ذهن سافټویر مو د کمپنۍ اصلي حالت را وګرځوئ، داسې لوی کارونه به ترسره کړئ چې ان تر اوسه مو یې په اړه فکر نه وي کړی او ان په خوب مو هم نه وي لیدلی. په دې اړه فکر وکړئ چې په لومړي سر کې څه ډول طراحي شوي وي. هغه فکر چې ماشومان یې په وړکتوب کې د ژوند په اړه لري ډېر په زړه پورې دی. هغوی په خپل ژوند کې ډېرې هیلې لري. غواړي یو لوی عالم، فضا پېژندونکی، هنرمند، ښوونکی، ورزشکار، ان ولسمشر شي. دی د دې موخو لپاره هیڅ ویره نه لري، د ناامنۍ احساس نه کوي. دوی باور لري چې د هر کار د ترسره کولو وړتیا لري. د دې هر څه جرأت ځکه لري چې دوی ډېر تازه د خدای پاک جل جلاله له لوري ځمکې ته راغلي دي او تر اوسه پورې له هیڅ کومې منفي خبرې سره مخ شوي نه دي. د دوی په وجود کې لا هم هماغه لوی تخمونه شته او له منځه نه دي تللي. وروسته بیا د وخت په تېرېدو سره د هغوی سافټویر بیا پروګرام کیږي. هغه کسان چې دوی ته وایي له تاسو څخه څه شی نه جوړیږي یا ته کوم ځای ته نشي رسېدی، دا او دې ته ورته خبرې په ذهن کې ځای نیسي او د ذهن پروګرام یې کرار ککړیږي او د ویروسونو برید پرې کیږي. کله چې یو لارښود وایي ته په کافي اندازه ښه نه بلکې ډېر کوچنی یې،
نو په دې وخت کې د زده کوونکي پر ځان باور کمیږي. په همدې وخت کې یو بل همزولی ویني چې ډېر ښایسته او دنګه ونه لري، هغه دی چې د حقارت احساس کوي. دغه حقارت یې داسې پړاو ته رسیږي چې د خپل ځان په ټولو ښېګڼو سترګې پټېږي او یوازې بدګڼې یې ویني. موده وروسته کیدای شي د لویو هیلو په اړه هېڅ فکر ونه کړي او له ځان سره به وایي زه هېڅکله هم نشم کولی لوی کارونه وکړم، زه وړتیا نه لرم او یو معمولي کس یم. کله چې ځان په دې ژورغالي کې وینو باور نه لرو مخکې دې ولاړ شو. باید له ځانه وپوښتو ولې په دې لومه کې راګیر شوي یو. دې لومې زما د ذهن سافټویر داس پروګرام کړی چې فکر کوم یو معمولي انسان یم. چا داس پروګرام کړی یم چې له خپلو هیلو لاس په سر شم؟ چا داس پروګرام کړی یم چې نشم کولی خپل وزن راکم کړم؟ له روږدي کېدو ځان وژغورم. دغه ډول فکرونه له کومه ځایه راغلي؟ آیا مسله دا ده چې تاسې له خپل چاپېریال او له هغه چا څخه چې له تاسو سره ژوند کوي او ستاسو په اړه قضاوت کوي اغېزمن شوي یاست؟ کیدای شي داسې فکر هم وکړئ چې دا هر څه طبیعي دی، زه خو هیڅ کوم دلیل نه وینم چې دا هر څه دی طبیعي وي. موږ زده کړي چې ډېر کله په ذهن کې د ګډوډۍ له مخې عمل کوو. کیدای شي له هغو کسانو سره چې تاسې لوی شوي یاست منفي وو، دا هم دلیل نشي کیدای چې تاسې دې منفي شئ. کیدای شي ملګرو مو لوی هیلې نه لرلې، دا هم دلیل نشي کیدای چې تاسې هم له خپلو هیلو لاس په سر شئ، ځکه چې تاسې په بشپړه توګه یو خپلواک انسان یاست. دا طبیعي نه ده، یوازې له دې کبله چې د کورنۍ غړي مو روږ دي او ستاسې فکر هم هغه اړخ ته اوښتی. د هغه ویروسونه دي چې ستاسې ذهن یې ککړ کړی دی، اغېز یې در باندې کړی او ان ستاسې ژوند یې تر خپل کنټرول لاندې راوستی دی. خدای پاک جل جلاله تاسې د پرمختګ له باور سره ژوند کولو، خپلواک، روغ، مثبت او خوښ ژوند لپاره پیدا کړي یاست. تاسې یوه لویه داخلي نړۍ لرئ چې بیا پروګرام کولو سره کولی شي ډېر لوی کارونه ترسره کړي. د یوې حاملې سپۍ په اړه مو کیسه اورېدلې چې له سړک څخه د تېرېدو پر وخت موټر ووهله او د شا 2 پښې ماتې شوې. په کش کولو یې ځان د سړک څنډې او بیا کور ته ورساوه. له اونۍ وروسته یو څه ښه شوه، که څه هم چې لای د پښو هډوکو سم ځوخ نه و خوړلی او په خپلو پښو نه شوی تلی، خو بیا به یې هم ځان کشاوه. میاشت وروسته یې بچي وزېږېدل. بچي ټول سالم او کولی شوی چې په خپلو پښو وګرځي. خو دا چې مور یې ځان کشاوه، دوی هم د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ولاړ شي د مور په څېر تګ به یې کاوه. د سپي څښتن د دې کار په لیدلو سره حیران شو. له ځان سره یې فکر وکړ کیدای شي د پیښې پر مهال د سپۍ په خېټه کې بچیانو ته هم زیان اوښتی وي. کونګري د حیواناتو ډاکټر ته د معاینې لپاره بوتلل. ډاکټر ولیدل چې د کونګریو د شا پښې هیڅ ستونزه نه لري او د تګ پر مهال یوازې د خپلې مور پښې کوي. د کونګریو لپاره د مور تګ یوه بیلګه و. دوی فکر کاوه چې کیدای شي د تګ لپاره دا یوازینۍ لار وي. دا هغه پیښه ده چې موږ ډېر تر اوسه ورسره مخ شوي او لا هم مخ کیږو. موږ د هغو کړنو پیښې کوو چې د بیلګې په توګه مو لیدلې دي او وده ورسره کوو. هغه چا چې موږ ستر کړي یو ښه انسان و، خپله هڅه یې کړې ده، خو په ځینو برخو کې یوازې پښې پر ځمکه کشولې او موږ له هغوی څخه په تقلید یعنې پیښو هغه کارونه کړي دي. هغوی تر ډېره منفي او ستړي کوونکي وو. همدا لامل دی چې اوس موږ منفي فکره او له جګرخونۍ سره یو ځای ژوند کوو. هغوی پر ځان د نه باور له کبله په لوړه کچه روږدي شول. موږ هم اوس له همداسې ستونزې سره مخ یو. کیدای شي هغوی به د اړیکو په برخه کې ښې ټاکنې نه لرلې او له ناوړه کسانو سره به یې اړیکه لرله. موږ هم اوس پر همداسې مسایلو کې ښکېل یو. ومو لیدل چې هغوی یو منځنی ژوند لاره. موږ هم پر هماغه ساخته شوي وو او په منځنۍ کچه ژوند کولو کې عادي شوي یو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې موږ هم د هماغه کونګریو په څیر د شا په پښو کې ستونزه نه لرو. د هر څه یو ناسم ذهنیت دی چې موږ ورسره مخ یو. کله مو چې فکر سم کړ پښې مو هم سمې درېږي. خدای پاک جل جلاله تاسې عیبي او په منځنۍ کچه نه یاست پیدا کړي. خدای پاک تاسې په خپل لوی قدرت او له خپلې خوښې سره سم په ډېر اعلی درجه پیدا کړي یاست. تاسې د خدای پاک جل جلاله شاهکار یاست او خپلې لویۍ سره یې له کماله ډک او له پوره وړتیا سره پیدا کړي یې. تاسو ته یوه ښه روښان راتلونکي له پوره روغتیا، وړتیا، خوښۍ او ایمان سره په پام کې نیولې ده. کله چې خدای پاک جل جلاله تاسو ته ځواکمنې پښې درکړي دي، نو بیا ولې د دې پر ځای چې استوار قدمونه واخلئ پښې مو پر ځمکه کشوئ؟ تاسو باید له حقارت، بدبینۍ، وړو هیلو او پر ځان کم باور سره ژوند ونه کړئ. تاسو په اصل کې دا ډول نه یاست پیدا شوي، بلکې تاسو باید یو نوی ژوند پیل کړئ. هغه څه چې خدای پاک جل جلاله په لومړي سر کې جوړ کړي وي. او د ذهن سافټویر مو ویروس نه وهلی.
د ذهن سافټویر مو دویم ځلي د منځني ژوند لپاره نه بلکې کمال ته د رسیدو لپاره پروګرام کړئ. هغه داسې پروګرام کړئ چې د خلکو لاسنیوی وکړئ، نه داسې چې خپل خلکو ته لاس اوږد کړئ. هغه داسې پروګرام کړئ چې روغ دی او پر خلکو پورې تړلی نه بلکې خپلواک وي. سنگرونه ماتیږي. دا هغه کار دی چې کټ مټ مې پلار کړی و. پلار یې په یوه لرې پرته او غریبه سیمه کې اوسېدو. مور او پلار یې د رکود په دوره کې خپله شتمني له لاسه ورکړې وه. هغه چندان پیسې نه درلودې، ښې لوړې زده کړې ونه کړې، ورځنی ژوند یې هم چندان ښه نه تېرېدو او خپل راتلونکي ته هیلهمن نه و. هغه د فخر منځنۍ کچې ژوند او ماتې لپاره پروګرام شوی و. دا ټول هغه څه و چې هغه په خپل ژوند کې لیدلی و او ورسره مخ شوی و. نوموړي فکر کاوه چې دا زما بخت دی، موږ غریب او ماتې خوړلي یو. خو پوهیږئ په اویا کلنۍ کې ژوند بدل شو. فکر یې دویم ځلي پروګرام کړ. له زړه یې وویل ته له دې څخه د لوړو کارونو او چارو د ترسره کولو لپاره پیدا شوی. ته باید هیڅکله له ستونزو سره ډک ژوند ونه کړې. هغه په خپل ذهن کې داسې زړې یعنې تخمونه لیدل چې د یوې روښانه راتلونکي لپاره یې څوکې وهلې وې. هغه له ځان سره وویل کیدای شي دلته واوسم خو اوس هغه څوک نه یم چې پخوا وم. کیدای شي په ماتې کې راګیر شم خو هغه څوک نه یم چې ماتې وخورم. ویل د خدای پاک جل جلاله تر ټولو غوره مخلوق یم. پلار مې خپل فکر له پوره باور، ایمان او هیلو سره بیا پروګرام کړ. هغه وتوانید له خپل فکر څخه په ګټه اخیستنې له پخواني له کړاوه ډک ژوند راووځي او د خپلې کورنۍ لپاره یو نوی او ښکلی ژوند برابر کړي. کیدای شي تاسو هم په یو محدودو چاپیریال کې ژوند کړی وي او رالوی شوي وئ. له ستونزو سره د مخ کېدو په صورت کې د دې پر ځای چې لا استوار ودرېږئ ځان کش نه کړئ. خدای پاک جل جلاله غواړي تاسې لا نور هم پر مخ ولاړ شئ او پرمختګ وکړئ. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې ګرانو مینوالو، دغه خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیله ده د دغه کتاب تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. تر بیا د خدای په امان.